د سور یا غویې د میاشتې 4مه نیټه هغه ورځ چې د اسلامي امت یو زړور رهبر د امیرالمؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله د 12 تلین سره سمون خوري. د دې ورځې په مناسبت د یاد مرحوم مجاهد ژوند ته یوه لنډه کتنه کوو. مرحوم امیرالمؤمنین مولا محمد عمر مجاهد د مولوي غلام نبي زوی په 1409 هجري لمریز کال کې د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ چاهمت په کلي کې په یوې متدینه او علمي کورنۍ کې زیږېدلی. د زوکړې نه تقریبا 2 کاله وروسته د هغه پلار له خاکریز څخه ډنډ ولسوالۍ ته ولاړ. ستر مجاهد له کوچنیوالي نه د دیني زده کړو سره ژوره مینه درلودله. هغه د اخلاص، زهد، تقوا خاوند و، یو داسې شخصیت چې د دنیا له ښکلاو څخه تیر خو د امت لپاره د سترو موخو خاوند و. چې مو راوستلی دی ښه ګلان وګوره دغه اوس هم پلاستیکان پر اچولي دي دا ځای ځله جوړ کړی دننه مسجد چې وګورې بیا نو چا باطنه د پشکې راوستلی د ملا صاحب وپیدې او دغسې مسکین دی سرمایدار سړی دلته نسته پکښې کې ګردا مسکین عالم دی اوس پاتې و ته نه په پوهېدې چې دی د هغه د خبرو څخه یې نه معلومېدله چې ساده سړی و کلماتو چې ګورې ساده سړی و نه چې دی زه درته وایم چې دی د دولت کې کار کړی یا په یو خارج کې د زما په خدای قسم کې ایران لیدلی. مرحوم مولا محمد عمر مجاهد 15 کلن و چې خپل پلار یې له لاسه ورکړ. د مرحوم مولوي غلام نبي له مړینې وروسته هغه د کورنۍ سره د خپلو ترونو کره د ارزګان ولایت د هراود ولسوالۍ ته ولاړ او د خپلو ترونو تر سیوري لاندې خپل ژوند ته دوام ورکړ. د امیرالمؤمنین د جهاد انګیزه له هغه ځایه پیل شوه کله چې په 1458 هجري کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. د هغوی ظلمونو او استبداد د ستر مجاهد په ځوانه جذبه کې نور د زغملو وړ نه وه. هغه مهال د جهاد ډګر ته ور ودانګل. د مقدس جهاد میدان ته په راتګ سره له خورا ډیرو سختو حالاتو او کړاوونو سره مخ شو، خو اسلامي شهامت یې په وجدان کې لا ژوندی وه تر هغې چې روس مات کړي. هغه نه غوښتل نور په هیواد کې خپلمنځي جګړې ته دوام ورکړي. حالات داسې و چې د ده په غلي ناسته وطن بې سرنوشته کېده او د جرمونو لړۍ مخ پر زیاتېدو وه. نو همدا لامل شو چې بیا وروسته په 1493 هجري شمسي کال کې د اسلامي امارت بنسټ کېښود. دا هغه وخت و چې هیواد د داخلي جګړو، غلاو، فساد او اخلاقي سقوط له امله له کړاوونو ډک و. د شریعت، عدالت او امن پیغام پورته کړ او ولس یې تر څنګ ودرېده تر څو په 1415 هجري شمسي کال کې مجاهدینو د هغه تر مشرۍ لاندې کابل فتح کړ او اسلامي امارت یې اعلان کړ. د هغه تر واک لاندې ملت د کلونو وروسته له انصاف، امنیت، هوساینې خوند واخیست. ارواښاد امیرالمؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله د ځان لپاره نه تاج او نه تخت خوښ کړ، نه رسنیو ته حاضر شه، نه د ځان ښودلو لپاره د کمرې مخې ته راغی او نه هم د شهرت په لټه کې و. د یوازې د الله رضا غوښتله او د هغه له ویرې به یې شپه په عبادت تېروله او ورځ د اسلامي امت د چارو په سمون. هغه د اسلامي امت لپاره که عرب و که عجم و د شهامت او غیرت داسې بیلګه وه چې تل یې د اسلام دښمنانو ته په پوره میړانه غاښ ماتونکی ځواب ویلی و. بیا ځایه عملیات چې کوي دا خو ولسي خلک په دې کې بربادېږي. دا خو هسې د افغانستان سره دښمني لري نو دوی پوهېږي کار یې پوهېږي بیا موږ پوسه کار. نو ملا صاحب تاسو ته وروستی اطلاع نه ده رارسېدلې چې په دغه بمباریو کې ملکي خلک څومره تلف شوي دي؟ اوس خو لا معلومات نشته. نو امریکي حکومت ویلي چې دا یوازې د حملو پیل دی، وروسته به نورې حملې هم کېږي. تاسو د دې لپاره څه تدبیرونه نیولي دي؟ موږ تصمیم نو چې اوس مو کار کوو هغه به کوو، نو دوی خپل کار کوي موږ به خپل. نو که امریکي حکومت تاسو ته د شواهد وړاندې کړي چې ده په هغه چاودنو کې لاس درلود، تاسې ورکوئ؟ نسی شواهد نسی وړاندې کولی، شاید د هغه دونه وس طاقت قدرت نه لري. دا د استخباراتي شبکې او کمی دي چې هسې اسامه یاد کړي او هغه خپل مطلوب ته ځان نشي رسولی. دې ترڅ کې ټروریستان نور هم فعالیت کولی شي او هغسې دا کار پر اسامه تاوان.
نو دا خو ستاسې ډاډ او اعتماد ښایي په اسامه بن لادین باندې، ولې له بلې خوا امریکایان وایي چې موږ دلایل لرو، که هغوی درته وړاندې کړي تاسې د امریکې سره د سرنوشت د څېړلو دپاره حاضر یاست؟ دا زموږ ایمان عقیده ده چې د هېڅ داسې شواهد نشي وړاندې کولی، هغه هېڅ خوش خبره ده. نو که تاسې دا وساتئ د افغانستان خلک به وځورېږي، فکر نه کوئ چې د ده ورکړه به بهتره وي یا د دې په باره کې به خبرې بهترې نسبت دې ته چې عادي بېګناه افغانان د امریکایانو په بمباریو کې له منځه ولاړ شي؟ افغانان ډېر غیر ولس دی، دا اگر سره نفت نه ایښي چې داسې به دی چې ټول افغانستان چپه راوړي، هم په افغانستان کې داسې یو فرد نشي پېښېدلی چې هغه دې دا نفت قبول کړي چې د یو مسلمان د کفارو په لاس ورکوي. نو موږ هر څه خطر پرس کړي دي، دا یو ایماني غیرت دی چې بس مسلمانانو سره به خامخا وجود لري، هر څه چې ورپېښېږي بیا به نو برداشتوي. بیا د روسانو د نظامي ماتې وروسته د اسلامي امارت په مقابل کې دا وار بل نظامي تجاوز دی چې د بل اشغالګر لخوا کیږي. دا وار په 1480 هجري شمسي کال کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ. یو ځل بیا مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله د اسلامي غیرت، عزت او استقامت سمبول پاتې شو. تر پایه مقاومت وکړ او د اشغال پر وړاندې هیڅ کله سر ټیټ نه کړ. خو په 1492 هجري کال کې د فاني دنیا پرېښوده. که څه هم بدن یې خاورو ته وسپارل شو، خو فکر او لاره یې تر اوسه ژوندۍ ده. انا لله و انا الیه راجعون.